20 نومبر 1979 دا د مسلمانانو دپاره د ډېر لوی غم او پریشانۍ ورځ وه. په دې ورځ باندې مسلمانانو ته ډېره لویه جټکه لګېدلې وه د خپل څه کسانو د طرفه. څه خلکو په کعبې باندې حمله وکړله د جهیمان العتیبي په قیادت کې او د 2 هفتو پورې مسلسل حرم په خپله قبضه کې اخیستی و. په دې ورځ باندې حرم کې د اسلحې استعمال وشو او ډېر خلک پکې بېګناه ووژلی شو. دا د اسلامي کلندر مطابق د محرم اولنۍ تاریخ او د 14 هجرۍ د شروع کېدو اولنۍ ورځ وه. د دې ورځې نه مخکې ډېر حاجیان خپل کلي ته واپس شوي وو، لیکن بیا هم تقریبا د 1 لاکه پورې حاجیان په حرم کې موجود وو. دوی لا واپس شوي نه وو خپل کلو ته. د دې نوي صدۍ په اولنۍ ورځ باندې ټول حاجیان سهار ټایم کې مانځه ته راجمع شوي وو. دوی په دې تمه باندې وو چې اوس به د سعودي عرب بادشاه ملک خالد راځي، دوی سره به د دې نوي صدۍ ابتدا د سهار په مانځه سره کوي. دغه وخت د سهار په ټایم کې د مانځه نه مخکې حرم د جنازې راوړلې شوې د عام روټین مطابق، لیکن دې ځل به دې جنازو کې مړي نه بلکې د مړو په ځای اسلحه پرته وه او دا حرم ته راوړی شوه. کوم خلکو چې دا اسلحه مسجد حرم ته راوړې وه نو دوی د مسلمانانو په تاریخ کې د یو غټ قدم اخیستلو اراده کړې وه او د دې اقدام دپاره دوی د 14مې صدۍ اولنۍ ورځ متعین کړې وه. بالاخر د حرم مؤذن سحر مانځه دپاره اذان وکړو. مسلمانان راجمع شو او د سحر مونځ ادا کړی شو. کله چې امام سلام وګرځو نو په حرم کې د هر طرف اوازونه اوچت شول، د اسلحې استعمال شو. څه خلک د صفونو نه د اسلحو په لاس راپاڅېدل او ډیر زر په ټول حرم کې خواره شو. چونکې په حرم کې د جنګ نه ډیره سخته منع راغلې ده په شریعت کې، دې وجې نه حرم کې موجود سیکورټي ګارډ سره په لاس کې اسلحه نه وه. دې وجې نه ډیر په اسانۍ سره جهیمان العتیبي او دغه ملګري په حرم باندې قابض شو او ټول مسجد حرم د دوی په قبضه کې راغی. جهیمان العتیبي پاسېدو، مایک خپل لاس کې راواغستو او خلکو سره ډیر بجوشیله انداز کې مخاطب شو. إلى كل من هو من داخل الحرم الشريف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليس لهم منع ولا هدف. جهیمان العتیبي په اوچت اواز سره ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کله ځمکه د ظلم او جور نه ډکه شي نو دغه زمانه کې به مهدي راځي، دی به په ټوله دنیا باندې حکومت کوي او انصاف به قایموي. دې وجې نه نن سبا ځمکه د ظلم نه ډکه ده. د سعودي عرب حکام د غرب والو تابعداري کوي او دوی په شریعت باندې عمل پرېښودی دی. دې وجې نه زه دا وایم چې د مهدي ظهور شوی دی او هغه زما سره خواته دا دی ولاړ دی. دغه وخت کې د خواته د محمد بن عبدالله القحطاني په نوم باندې یو سړی ولاړو. جهیمان العتیبي او د ملګرو دې راضي کړی و، دته یې دا ویلي چې په دا کې د مهدي هغه ټول علامات موجود دي کوم چې احادیثو کې راغلي دي. نو په دې خبرو سره دې خلکو محمد بن عبدالله القحطاني دوکه کړی و او هغه دوی سره راضي شوی و. بیا له دې نه بعد یې ټول ګروپ یو پلان تیار کو او د هغې مطابق په حرم باندې قبضه وکړله. د دې خبرو نه بعد جهیمان العتیبي په حرم کې موجود د ټولو خلکو نه د دې سړي سره د بیعت کولو مطالبه وکړله او د دې سره سره دا اعلان هم وکړی شو چې څوک به هم د حرم نه وځي. که چا حرم نه د وتلو، بیعت نه د انکار یا د نور قسم فساد اراده وکړله نو هغه به وژلی کیږي. په ټول حرم کې دا اعلانونه وکړلی شو. چونکې دغه وخت ډېر پاکستاني او انډین خلک هم موجود په حرم کې، نو هغوی په عربي باندې نه پوهېدل. دې وجې نه دې خلکو د پوهې دپاره جهیمان العتیبي یو بل کس له مایک ورکو، هغه په اردو کې دې خلکو ته ترجماني وکړله او دې نه علاوه په انګلیش ژبه کې هم دغه اعلانونه وکړلی شو. د دې واقعې د راپېښېدو نه فوراً بعد د سعودي حکومت په حرکت کې راغی. دوی چونکې په حرم کې جنګ هم نشو کولی، دې وجې نه د دې خلکو راګیرول د سعودي حکومت دپاره ډېر ګران کار و. د سعودي حکومت ډېر کوشش وکړو لیکن دوی ته څه لاره میلاو نه شوه. نو دوی د بهر ملکونو د امداد مطالبه وکړله. د مختلف ملکونو فوجیان راغلل، دوی دې باره کې کوشش شروع وکړو چې دا مزاحمت څنګه په اسانۍ سره ختم کړی شي. چونکې دې فوج ته د اسلحې د استعمالولو اجازت هم نه و. دې وجې نه هغوی یو بل پلان تیار کړو. پلان دا و چې حرم ته په ډېر مقدار کې اوبه دننه پرېښودلی شي او کله چې د حرم اکثره حصه په اوبو کې راګیره شي نو بیا دې هغې له د بجلۍ کرنټ ورکړی شي. په دې خبر باندې اتفاق وشو او دغه شاندکي وکړی شوه. بل طرف ته جهیمان العتیبي د خپلو ملګرو سره په حرم کې و او د دوی د پوخ یقین و چې زموږ مقابلې له کوم فوج راځي نو دا په ځمکه باندې ننوځي او دا نظریه د دوی د یو حدیث د وجې نه وه. په حدیث کې راغلی دي چې د مهدي په خلاف کوم فوجونه راځي نو هغوی به په هواره ځمکه باندې را روان وي، دغلته به ځمکه وشلیږي او دوی به پکې ښخ شي.
په دوی کې چې کم یو کس ځان ته مهدي ویلی او دا دعوی کړې وه نو هغه هم په پوره یقین کې و ویلی کېږي چې دی به ګرنیټ هم بهر ته راویشتو او اسلحه به هم استعمالوله وایي دی یو ځل ګرنیټ راواغستو او اراده یې وکړله چې دا فوج طرف ته ورغوزار کړي نو دغه وخت کې دا ګرنیټ د ده په لاس کې وډزېدو او د دې په نتیجه کې محمد بن عبدالله القحطاني د دې دنیا نه رخصت شو کله چې جوهیمان او دغه ملګرو دا حالت ولیدو چې زموږ مهدي خو مړ شوی دی نو په دې سره د دوی حوصلې وغورځېدلې دوی ته د خپلې غلطۍ څه نه څه احساس وشو بالاخره د 2 هفتو نه بعد د سعودي حکومت د دې کسانو په نیولو کې کامیاب شو دوی روغ ونیولی شو جوهیمان العتیبي او د اکثر ملګري داسې وو چې دوی د سعودي عرب یو معتبر شیخ ابن باز رحم الله شاګردي کړې وه لیکن کله چې ابن باز د دوی د دې حرکت نه خبر شو نو هغه بالکل د دوی تایید ونه کو بلکې د دوی د کار ته فساد وي جوهیمان العتیبي او د ملګري عدالت ته پیش کړی شو او هلته قاضي په دوی باندې د پانسۍ فیصله واوروله دوی پانسۍ کړی شو دې نه بعد د حرم صفایي وکړی شوه د سعودي عرب بادشاه ملک خالد مسجد حرم ته راغی هلته د میډیا سره مخاطب شو هغوی ته دا یقین ورکو چې مسجد حرم اوس په امن کې دی ملګرو د حمله ناکامه شوه لیکن د دې حملې منفي اثرات ډېر سوي وو په ټول عالم اسلام باندې لیکن د دې واقع بنیاد څه و د دې ابتدا څنګه شوې وه مهدي څوک دی او جوهیمان العتیبي اخر په حرم باندې حمله ولې کړې وه د دې وجه څه وه د دې په شان نور ډېر سوالات دي ملګرو لیکن دا اوږد تاریخ دی او انشاءالله که به چېرته موقع میلاو شوه نو دا به تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کړو